په هیواد کې د ICRC نړیوالې مرستندویه ادارې مشر خوان پیدرو شیخر ننګرهار والي سره د پیژندنې په لومړنۍ لیدنه کې وویل تیر کال د نورو خدماتو ترڅنګ په دې ولایت کې د سرې میاشتې ادارې له لارې شاوخوا 300 داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره بېلابېلې مرستې کړي دي. نوموړي زیاته کړه د نورو خدماتو سربیری په جلال آباد ښار کې د دوی له لوري په جوړه شوې اورتوپیدي څانګه کې ګڼ شمېر معلولینو ته پلاستیکي پښې جوړې کړي، د جګړې له ډګر څخه یې د مړو جسدونه انتقال کړي او هم په باګرام کې بندیانو سره د کورنۍ غړو ملاقاتونو ته زمینه برابره کړې ده. ننګرهار والي حیات الله حیات د ICRC نړیوالې مرستندویه ادارې څخه مننه وکړه چې ترې د ولایتي ادارې په غوښتنه په بې پرې توګه بېلابېلو برخو کې خپل خدمات وړاندې کړي او هم د مرستو دغه لړۍ دوامداره ساتلې. هغه زیاته کړه په دې ولایت کې داخلي بې ځایه شوې کورنۍ او نور ولسونه د ICRC نړیوالې مرستندویه ادارې بېلابېلو مرستو ته اړتیا لري، نو په همدې اساس یې د لا زیاتو مرستو په ترسره کېدو ټینګار وکړ او هم دوی ته په چارو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ.